محترم ورور مختار صاحب د زابل اوسیدونکي دا پوښتنه هم کړې ده چې کوم مصارف چې په کښت باندې کیږي انبار ورکول کیږي د ټکټر مصارف دي آیا دغه ځینې منفي کیږي وروسته بیا زکات ایستل کیږي که به د ټولې رشې څخه زکات ایستل کیږي؟ او بله پوښتنه یې دا ده چې عشر بیا څه وخت ورکول کیږي؟ مازې چې وږی وکاږي په دغه وخت کې او که چې راشه یې واخیستل محترمه وروره مصارف نه ځینې منفي کیږي چې څنګه راشه واخیستل سوه د ټولې رشې زکات په ورکول کیږي او عشر چې دی چې راشه واخیستل سوه زکات په ورکول کیږي. خو که چیرې کښت داسې حالت ته ورسېدی چې دانه یې نیولې وه نور که اوبه باندې بندې سي هم دا دانه یې پخیږي. خلاصه دا چې پخېدو ته نږدې سوې وه یا پخ سوې وه که یو څوک یې په دغه وخت کې عشر ادا کړي نو هم عشر یې صحیح دی او مازې چې وږی ښکاره کوي دانه یې نه